زنانه براشی جامی بی اغسطی و بربندی بی دیسی زنانه بی راشی دا نبی علیہ السلام ویلیو زبا نیما خدا براشی جامی بی اغسطی و بربندی بی معنی صدا گوری د حدیث و محدثین دو ترجمی کی زان لیخو غوگونو کی زوتی کئی محدثینو د دې دو ترجمې لیکلي چې څنګه به جامع اغوستي بربندي وي یو ترجمه ده چې لباس په ډبل اغوستي جامع به ډبلي خودمره لنډې تنګې به جوړې کړي چې هر اندام به پکې پیجند شي چې دای پلان کې اندام بس بیا پیسان له سوچ وکې دا محدثینو لیکلي دي دیمه ترجمه د دې دا لیکلي ده چې جامع به لنډې تنګې نه کولو به خودمره نری به چې اندامونه به پکې لیدل شي یا به نری ډېرې یا به لنډې تنګې ای زما خویندو ای زما میندو معامله د آخرت ډېره ګرانه ده معامله د آخرت ډېره ګرانه ده آخرت ته څه شی مه پرېږدئ معامله د آخرت ګرانه ده معامله د آخرت ګرانه ده نبی علیہ السلام وی خلق بزان طرف ته مایل کی او پخپل به خلق ته مایل کیږي دسی لباس په اختیار کړي چې نارینه ورته ګوري ندی ورته مایل کیږي او دا لباس په د دې د پاره چې خلق بزان طرف ته رواني دا امام الانبیاء ویلی دی قربان د امام الانبیاء د خبرې نه چې دای کم وخت کې ویلیو خو دې سی براش خو یې زدر تړم به واما چې دا جهنمی ډله ده ګوره چې پته درته لګي او یو بل نخ درتم د دغه زنانو خيبه رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة سرونه وي د اوخ د کوپ پشان دوستلی د اوخ د کوپ پشان سر وي تاسو لیدی دي زنانو دلته یو چونټه کړي او نړۍ لو پټای په ورچولې لیدي چې پلار روانه ته وای دا د اوخ کوپ دی ښا قربان د امام الانبیاء د خبرونه چې د سرو زرو په نقش سړی اولی کله چې دا نبی علیہ السلام کله ویلو وی سرونه به دسی لکه د اوخ کوبو دلته به یو غونټه چ جوړ کړي او لوپټه به په ورچولې دا چونټخ په بسیدي سی رستوي دا چونټخ پرواني دا زنواما دا بل مولی سیب نوایی دا د ټولی دنیا استاز د ټولو انبیاء امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دا ځان ته یادوي زنانو چې دا پیغمبر ویلی دی او بیا رستو سوی نبی علیہ السلام ویرا زنانه چې کله ویني نو دا جهنميان دي لم یجدن رائح الجنه په دې زنانو باندې د جنت بویم حرام دی بوی